السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 114 کسان نور ووژل. دغه رنګې دې سره تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمېره 18,000 شوه. څنګه چې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی، نو دغه رنګې د اکسیجن د سلنډرو په قیمت کې هم زیاتوالی راغلی دی. په بھارتی ریاست اتر پردیش کې په انتخاباتو کې په ډیوټۍ باندې د ماموري عملي 200 کسان د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د بھارت د یو خیراتي هسپتال د کرونا په واټ کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې 18 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ویلي دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په لړ کې د مذاکراتو نه د مسلم لیگ نون تېښته افسوسناکه ده. مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د الکترانیک ماشین د استعمال تجویز مسترد کړی دی. بل اړخ ته الیکشن کمیشن هم د الکترانیک ماشین په استعمال باندې د خدشاتو او تحفظاتو اظهار کړی دی. FBR د تیر کال په نسبت باندې سخت کال د ټیکس پر راغونډولو کې د 14% زیاتوالی راوستی دی. د ایپایې پخواني ډیجی ویلي دي چې ماته وزیر اعظم عمران خان د څه خاصې مقدمې په باره کې هیڅ هدایت نه و راکړي. د بھارت د 15 ریاستونو په انتخاباتو کې بھارتي جنتا پارټۍ ته په 3 ریاستونو کې بدترین شکست شوی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق وایي چې د ارجنټینا سټار فوټبالر میراډونا د میډیکل ټیم د غفلت په نتیجه کې مړ شوی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق بھارتي مسلمانان اداکاران د شوټینګ په دوران کې روژه هم ساتي او عبادتونه هم کوي. د ضلع مردان ضلعي انتظامیې په ضلع مردان کې د یوې هفتې راسې د جاري لاک ډاون د ختمولو اعلان کړی دی. په دې اعلان باندې په فوري توګه باندې د عمل درآمد سلسله شروع کړی شوې ده. د پاکستان قومي کرکټ ټیم په بهر ملک کې 3 کاله پس اولنی ټیسټ میچ ګټلی دی. شعیب ملک په قومي ټیم کې د واپسۍ نه پس زبردسته تیاری شروع کړې ده. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې موسم خشک و، البته په اسمان باندې به کله ناکله خال خال وریځې راخورې شوې. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब
او اوس د دې خبرونو تفصیل. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په ملک کې په تېرو 24 غنټو کې کرونا وایرس 114 کسان نور ووژل. دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو ټولو مړو شمېره 18,090 ته ورسېده. دغه رنګې په تېرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15,290 مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمېره 8,113,933 ته رسېدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمېره 1,90,601 شوه، په کومه کې چې د 50,000 نه د زیاتو مریضانو حالت تشویشناک دی. دغه رنګې د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تېرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 45,215 ټسټونه شوي دي. دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د شوو ټولو ټسټونو شمېره 11,88,214 شوه. بله اړخته کې څنګه په ملک کې د کرونا وایرس په نوي لهر کې د مریضانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی، نو دغه رنګې د اکسیجن ګیس د سلنډرو په قیمت کې هم زیاتوالی راغلی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق د بھارت د ریاست اتر پردیش په انتخاباتو کې په انتخابي ډیوټۍ باندې د مامور عملي 200 کسان د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي. وایي چې په دې مړو کې زنانه او سړي دواړه شامل دي. بل اړخته د بھارت د یو خیراتي اسپتال د کرونا وایرس په واټ کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې 18 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې نور ژوبل شوي دي. وایي چې په بھارت کې په اسپتالونو کې د اور د لګېدو دا درېیمه واقعه ده. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ویلي دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په لړ کې د مذاکراتو نه د مسلم لیگ نون تېښته افسوسناکه ده. دا زیاته کړه چې مسلم لیگ یو طرف ته په انتخاباتو کې بار بار د داندۍ الزامونه لګوي او بل خوا د اصلاحاتو نه تښتي. د مسلم لیگ نون مرکزی صدر په قامي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي دي چې مسلم لیگ نون د انتخاباتو په لړ کې د الکترانیک ماشین د استعمال تجویز مسترد کوي. د زیاته کړې دا چې مسلم لیگ نون ته د دې ماشین استعمال بالکل منظور نه دی. د وی چې د دې ماشین په استعمال کې د بېشماره غلطو احتمال کېدی شي. بل اړخته الیکشن کمیشن د الکترانیک ماشین د استعمال په تجویز باندې د خدشاتو او تحفظاتو اظهار کړی دی او زیاته کړې دا چې د انتخاباتو په لړ کې د الکترانیک ماشین د استعمال په وجه به بېشماره مسلې راوچتې شي. FBI دعوه کړې ده چې د 2021 کال په اولنو 10 میاشتو کې د جولای نه تر اپریل پورې FBI 3,280 ارب روپۍ خالص ټیکس جمع کړی دی چې دا د تیر کال په مقابله کې 14% زیات دی. دا FIA پخواني DG شبیر میمند په دې خبرې انکشاف کړی دی چې ماته چرته هم وزیر اعظم عمران خان د څه خاص کیس په حواله باندې خصوصي هدایات نه دي راکړي او نه راته د چا کس خلاف د کیس جوړولو خبره کړې ده. د راغلو اطلاعاتو مطابق د دې خبرې انکشاف شوی دی چې د ارجنټاین د پخواني سټار فوټبالر میراډونا مرګ د میډیکل ټیم د غفلت په نتیجه کې واقع شوی دی. د بھارت د 15 ریاستونو په انتخاباتو کې بھارتي جنتا پارټۍ ته په 3 ریاستونو کې بدترین شکست شوی دی او په 2 ریاستونو کې معمولی برتري حاصله کړې ده او هغه هم د نورو جماعتونو سره د اتحاد په وجه. د راغلو اطلاعاتو مطابق د بھارت مسلمانان اداکاران د شوټینګ په دوران کې روژه هم نیسي او عبادتونه هم کوي. په ضلع مردان کې د یوې هفتې راسې د کرونا وایرس په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو دپاره د جاري لاک ډاون سلسله ضلعي انتظامیې ختمه کړې ده. دا فیصله نن د مردان د اعلی سطحې په اجلاس کې شوې ده. وایي چې د تېرې هفتې د لاک ډاون په نتیجه کې په ضلع مردان کې د کرونا وایرس په شرح کې د کافي حده پورې کمی راغلی دی او په ضلع مردان کې تر ډېر حده پورې بې قابو کرونا قابو کړی شوې ده.
راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان قومي ټیم په 3 کاله کې په اولنی ځل باندې په بهر ملکی ټیسټ میچ ګټلی دی. په کومه ګټه باندې چې ټیم او د ټیم منیجمنت ډیر زیات خوشاله دی. شعیب ملک په قومي ټیم کې د واپسۍ نه پس زبردسته تیاری شروع کړې ده. وایي چې د کوشش دا دی چې دی په PSL کې د ښې کارکردګۍ په نتیجه کې ځان نور هم په ټیم کې مضبوط کړي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ یو ځل بیا په ملک کې موسم خشک و، البته کله ناکله به په اسمان باندې خال خال وریځې راخورې شوې. د راروانو 24 غنټو دپاره یو ځل بیا په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.